الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې مؤمنان له هغو مجالسو بند کړي دي چې هغه د شپې مجلسونه وي، د خلکو تنها او یوازې مجلسونه، بې فایدې بې ثمرې مجلسونه. د دې الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې د داسې مجالس الله رب العزت منع کړي ده. الله عز وجل فرمایي چې د مؤمنانو هغه مجلس چې په هغه کې اراده د خیر وي، په هغه کې امر وي په صدقه باندې، او یا د اصلاح د پاره وي د مسلمانانو په مابینس کې. کچیری د یو چا دا اراده وي چې زه به دا مجلس وکم او په دې کې به الله راضي کم، نو الله رب العزت به په دغه مجلس باندې و دې سړي ته عظیم اجر ورکي، لوی اجر، لوی ثواب، د لوی برخې سړی به الله وګرځي. زما ورونو، د مؤمنانو مثال داسې دی لکه د یو بدن. د مسلمانانو د ټولو ملکو، د ټولو وطنو، د ټولو قومو او قبیلو مثال داسې دی لکه د یو کور، او د یو په یو کور کې بیا مثال داسې دی لکه د یو جسد او د یو بدن. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو مثال داسې وایي که چیرې په ټوله بدن کې یو ځای درد وي، نو د هغه یو جسد او یو بدن هغه ټوله ورسره ناارام وي او هغه په درد او تکلیف ورسره اخته وي، که شپه یې ورسره بدخواب وي، که چیرې پر سترګه باندې درد او تکلیف وي نو ټوله بدن ورسره ناارام وي. او که د بدن یو بل عضو، یو بل اندام په درد او تکلیف باندې اخته وي، نو هم مثال د الله رسول صلی الله علیه وسلم داسې ویلي. خو البته امت ته، مؤمنانو ته دا فکر ورکول چې دا معاشره د مسلمانانو دا یو د بل کومک او مدد ته ضرورت لري، دا یو د بل و اصلاح د ضرورت لري، نو دا خبر او دا مجلس موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو کې پیدا کولی شو. زما ورونو، د سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما سره روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویو فرمایل: المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی، لا یظلمه ولا یسلمه، مسلمان به پر بل مسلمان باندې ظلم نه کوي، او مسلمان به بل مسلمان د ظالم و ظلم ته تنها او یوازې نه پرېږدي. که چیرې په معاشره کې د مؤمنانو په وطنو او ملکو کې داسې څوک نه وي چې ظالم ته په ظالم باندې ووایي او د مظلوم کومک او مدد وکړي، نو دا معاشره بیا د مسلمانانو بیا د مؤمنانو سړی نسی بللی. ځکه د مؤمنانو او د مسلمانانو په معاشره کې لازمه دا ده چې ظالم ته به سړی ظالم وایي او مظلوم ته به سړی مظلوم او ورسره به کومک و مدد کی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو پر بل باندې ظلم د الله حرام کړی دی. په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، حدیث قدسی دی، چې الله عز وجل وایي ظلم ما پر خپل ځان حرام کړی دی، تاسو یو پر بل باندې ظلم مکوئ. زما ورونو، د مؤمن مسلمان له ظلم الله موږ منع کړي یو. دغه رقم د مؤمن مسلمان پر کومک او مدد باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم امر کړي یو چې کله یو مسلمان هغه مظلوم دی، پر د باندې ظلم کیږي، د ظالم په مقابل کې ودرېږه او د مظلوم کومک او مدد وکړه. دا چې د ظالم په مقابل کې سړی سره کم درېدلی سي، د ظالم مخ څنګه سړی راګرځولی سي له ظلمه، دا نو د هر چا خپل وس دی، خپل توان دی، د هر سړي خپل جبچی ده، د هر سړي خپل ذمواري ده. من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. دا سینه دی که چیرې یو سړی مظلوم دی او ته کومک او مدد کوي، ستا دا وخت ضایع سو، ستا دا ټیم ضایع سو، ستا دا مجلس ضایع سو،
ستا مصرف ضایع سو نه در څو پورې چې یو انسان د یو مؤمن مسلمان کومک او مدد کوي الله جل جلاله د ده کومک او مدد کوي ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنها بها كربة من كرب يوم القيامة کله چې یو مؤمن مسلمان د یو بل مسلمان یو تکلیف او غم لري کی پورته کی ځینې ایسته کی ځینې خلاصې کی نو الله رب العزت به د محشر د ورځو له سختیو له تکلیفو او له دردو به الله رب العزت دا مؤمن مسلمان خلاص کی ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة کچیر یو انسان یو مسلمان د بل مسلمان په عیب باندې خبر سو دی خبری ته ما لمخه په نور بیانو کې تفصیل کړی دی کچیر یو انسان د بل مسلمان په عیبو خبر سو د یو مسلمان د بل مسلمان په ګناو خبر سو نو ورته وګوري دلته دوه صورت دي یو صورت دا دی چې کچیر ته پر د باندې پرده واچې او د عزت او پرده خوندې کې دا خبرې نور شیر نه کې خلکو ته یې وانسته دا نور خلک ور باندې خبر نه کې نو الله رب العزت به د محشر په ورځ باندې ستا د عیبو ستا د ګناو ستا د جرمو پرده به الله رب العزت د محشر په ورځ خوندي خو شرط به دی کې دا دی چې کله کله د یو انسان ګناه د خپله ذاتي وي یو انسان ذاتي په یو ګناه باندې اخته وي د یو انسان ذاتي پیل وي په دې عمل باندې د ده سره کلی او کور نه تباه کیږي د یو چا خاندان نه ورسره تباه کیږي یو لوی کلی یا یو وطن په یو غم او مصیبت باندې نه ورسره اوړي نو په داسې ځای کې د مسلمان باید سړی پرده خوندي کړي د مسلمان دی عموما خبره دا رقم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی که چیر یو مسلمان بل مسلمان ته د ګناه پیغور ورکي نو لمخه در دی چې الله پر ده باندې مرګ راولي د الله او د رسول په قول کې شک نسته چې الله رب العزت و تا هم په هغه ګناه اخته کوي نو د دې خبرې مقصد څه دی مقصد د خبرې دا دی کله چې تاسې یو مسلمان پر یو ګناه باندې وویني د الله رب العزت د قانون بغاوت دی یو ګناه ترسره کړه او تا ور باندې ولیدی ور باندې خبر سوې نو اول وار که د دې ګناه ضرر د ده د ځان وي نو بس پرده ور باندې واچو نور مور پسې غږېږ مجلس مه باندې تازه کوه کلی او کور و تربور و عزیز مه باندې خبره وه او د دې سړي بې ستري مه کوه دا سړی مه رسوا کوه دا د ده د الله جل جلاله په مابین کې یو معامله ده د الله رب العزت څه د امید دی چې ده ته د توبې توفیق ورکړي او دی معاف کړي او که چیرې یو سړی دا رقم دی چې یو داسې ګناه کوي چې د هغې ګناه په وجه باندې د یو چا کور خرابیږي د یو چا کاروبار خرابیږي د یو چا زندگی ور باندې تباه کیږي یو کلی ور باندې خرابیږي د مسلمانانو ټوله معاشره ور سره تباه کیږي بیا هم کوشش وکړه چې د ده دعوت په داسې طریقه احسنه طریقه باندې وکړي چې همدی دا ګناه پرېږدي هم یې پرده خوندي سي که چیرې ما لابد منه صورت و داسې صورت و چې داسې کېدلی نه سوله چې هم د ده عزت پرده خوندي سي هم د دی له دې ګناه را وګرځېږي او معاشره ور سره تباه کېدله د یو چا کور ور سره خرابېدی د یو چا مکمله زندگی ور سره تباه کېدله د یو چا کاروبار ور سره خرابېدی او یا ټوله معاشره ور سره تباه کېدله په داسې صورت کې بیا دی پر خپل ځانم ظالم دی او پر معاشره یا پر کلی یا پر کور باندې ظالم دی نو بیا که چیرې د ده رسوایي وسي نیت په دې کې دایي چې دغه خلق له دې لوی غم او له مصیبته را وګرځوم نو د الله رب العزت څه دا امید دی چې ته به په دا ګناه کې نسې داخل یعنی د دې ګناه څه به دې غاړې خلاصې سي چې تا د ده رسوایي وکړه ولې رسوایي په دې نه ده کړې چې ما له ده سره ترګلوي ده زما له ده سره قرابت دی زما له ده سره همسایتوب دی زما مقصد دا دی چې دی به عزته کم یا دا کله وحشه هېڅکله زما په ضمیر کې لا دا نه دي راګرځېدلي البته ګناه مې ولیدل اوس زه راولاړېږم د ده دا ستر پورته کومه بله لارې نسته د دې چې زه دی بې ستره نه کم او د ده په دې عیب او د ده په دا مشکل باندې خلک خبر نه کم ځکه د یو چا کور ورسره خرابېږي د یو چا کلی او وطن ورسره خرابېږي د یو چا ملک ورسره خرابېږي نو زه راولاړېږم مجبوري صورت دی
دی رسوا کوم. که نو په عام اوقات کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. ستر الله یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې الله پرده خوندي کړي. د قیامت په ورځ باندې زموږ د هر فرد، د هر نفس، د هر نر او د ښځې دا ضرورت دی چې د الله رب العزت سره د عافیت معامله الله ورسره وکړي، الله یې عزت پرده خوندي کړي. ځکه زموږ په پټو اعمالو باندې خو صرف الله تبارک وتعالی خبر دی، او موږ د خپل پیغمبرو مخته او د ټولو انبیاء او رسولانو مخته، د ټولو رشتہ دارانو قریبانو مخته، د ټول امتو مخته، د الله د ټول مخلوقو مخته موږ ډیر زیاته دی ضرورت لرو چې الله رب العزت مولوی صاحب د مولوی صاحب په جامه کې الله پرده ور باندې واچي، اجي صاحب د اجي صاحب په جامه کې الله پرده ور باندې واچي، عام مومن مسلمان د عام مومن مسلمان په صفت باندې الله پرده ور باندې واچي. زموږ ډیر ضرورت دی. الله رب العزت زموږ او تاسو په دنیا او په آخرت کې عزت پرده خوندي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو له دې خیانت وساتي چې اسې مو د مسلمانانو د ګریوان په څیرلو شروع کړي، اسې د مسلمانانو په بې عزتۍ باندې، په رسوایي باندې، په درواغ ویلو باندې. د بعضې خلکو دا مرضي، دا ناجوړي وي. د قومو سره تعصب، د یو خاص قوم سره تعصب، د یو خاص قبیلې سره تعصب، بس په دې پسې غلط خبرې کوه. څه رقم به دی دا قوم بدنامه کړي، دی خو نه شي بدنامه کولی. دا عزت خو الله سړي ته ورکوي. یو سړي ته الله عزت ورکوي، یو قبیلې ته الله عزت ورکوي، یو کور ته الله عزت ورکوي، یو طایفې ته الله عزت ورکوي. دا ستا په خوله باندې نه دغه کېږي، دا ستا له الله سره جنګ. که سړی یو سړی عزتمن ویني، یو سړی مالدار ویني، یو سړی د ښه عزت خاوند ویني، او بیا د ده په نس کې دا درد وي چې دا ولې دا رقم دی، دی دې په دې پوه سي چې ما له دې سړي سره دښمني نه ده، زما له دې سړي سره مقابله نه ده، ما د هغه ذات سره مقابله ده چې دی و دې منصب ته رسولی. ما د هغه ذات سره دښمني ده چې ده ته د عزت ورکړی دی، ده ته د قدر ورکړی دی. زما ورونو دا ډېره خطرناکه خبره ده. موږ او تاسې به د مسلمان سره چې کلمه وایي د رسول الله امتي، دښمني به هم په څه شي؟ د الله په خاطر به دښمني وسره، د الله په خاطر به دوستي ورسره کوي، د الله په خاطر دښمني. که دې نسوه برداشتولی د یو چا ښه زندګي او د یو چا ښه کور، د یو چا ښه ترتیب، دونه به له ځانه سره دا فکر وایي چې زما له خولې څه ذاتیات ونسي. بیا د ده بې ستره کول، د ده په عیبو ته خبرې، د ده د کور په عیبو باندې، د ده د بچیانو، د ده د لوڼو، د ده د زامنو په عیبو ته خبرې. تا ته اجازه د اسلام مقدس دین دونه درکړې ده چې معاشره که ورسره تباه کېدله، تا به دې بار بار به دا محاسبه له ځانه سره کوې چې زه چې د دې سړي یا د دې قوم یا د دې کور په باره کې غږېږم، دا زما ذاتیات دي، زما نفسي خواهشات دي، او که دا زه د الله د دین دپاره یا د الله دپاره یا د الله د رسول دپاره یا د رب جل جلاله د دې مخلوق د حفاظت دپاره زه دا کار کوم، او دا ډېر ګران کار دی. که دا سړی محاسبه دا رقم وکړي، بیا به سړی د چا په عیبو پسې نشي ولاړ. او خطرناکه خبره دا ده، ډېره زیاته خطرناکه خبره دا ده چې سړی یو چا ته د ګناه پیغور ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي له مخه در دي چې ته مرې، الله به دې په هغه ګناه اخته کړي. نعوذ بالله. دا ډېره خطرناکه ده، او د پیغمبر علیه السلام خبره نشي درواغ کېدلی. هغه به یقیني رښتیا کېږي، هغه رقم به کېږي لکه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وایي. نو ځکه زما ورونو په دې شي کې ډېر احتیاط کوئ. هر سړی خپل سیال لري، هر سړی تربور لري، هر سړی په یو معاشره کې اوسېږي. ډېرې خبرې سړي ته راځي. پام 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 چې د خلکو په ذاتیاتو کې ونه لویږي. دا ډېره خطرناک خبره ده، او دا ډېره لویه او عظیمه ګناه ده. په دې کې غیبت له سړي کېږي، په دې کې بهتان له سړي ویل کېږي، په دې کې حسد له انسانه کېږي. دا ټولې کبیره ګناوې دي. بهتان دې وویلی، دا کبیره ګناه ده. حسد دې ورسره وکړي، دا کبیره ګناه ده. غیبت دې وکړي، دا کبیره ګناه ده. د ده پرده دې پورته کړل، عرض عزت د یو چا ته دې لاس ور واچوي، دا کبیره ګناه ده. او د الله او د الله د رسول په مقابل کې ودرېدلې، دا څونه بده خبره ده. ځکه زما ورونو په معاشره کې کوشش دا وکړي
د خلکو ذاتیاتو ته مزي الله رب العزت دې موږ د هغو ټولو ورونو په باره کې معاف کړي چې موږ په ذاتیاتو کې لوېدلي یو. الله دې د هغو نور عزت او ترقي په نصیب کړي. الله دې په عالي مقاماتو په عالي درجاتو باندې ونازي چې موږ به د چا په باره کې د چا په عزت کې به موږ خبره کړي او د چا سره به ذاتیات کړي. الله رب العزت د دې جمعې مبارکې ورځې په برکت باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې منبر په برکت الله وغو خلکو ته عزت او قدر نصیب کړي. موږ ته دې الله د هغو ګناهونو معافي وکړي.